ګرانو مینوالو السلام علیکم. زه سره خان د ګندهارا ټي وي ادبي خبرونو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د اکتوبر په 23مه نیټه د خراسان ادبي کاروان ژوب له اړخه د ژوب د دوه مشرانو شاعرانو برملا خان برمول صاحب او ملک سلام کاکړ صاحب په ژوند، شخصیت او کتابونو باندې یوه درنه دستوره وکړی شوه. د دستورې لومړۍ برخه د نظامت چارې خراسان ادبي کاروان پخوانی صدر او د نوي ژوند چیرمن ښاغلي نسیم مندوخیل او ښاغلي دیلا جان ترابي ترسره کړې. ښاغلي نسیم مندوخیل د پروګرام منتظم، ښاغلي حسین عالم مندوخیل ته د نوي ژوند له اړخه د دې دستورې په انعکاس او ادبي زیار باندې توصیفي شیلډ ورکړو. د دستورې په 3مه برخه کې مشاعره کې نسیم مندوخیل خراسان ادبي کاروان د سینیر په حیث له خیبر پښتونخوا راغلي قدرمنو میلمنو او پروفیسر نورالامین یوسفزي صاحب، محترمه سیده حسینه ګل کاکا خیلي صاحبې، محترم وارث خان نایاب صاحب، مفتی معوذ الله صاحب، غلام فرید صاحب او نورو ګډون کوونکو ته مننه وویله چې په خپل راتګ یې د دستورې ته ښکلا ور وبخله. د نوي ژوند ادبي کلتوري او فلاحي تنظیم اسلام آباد خراسان ادبي کاروان ژوب ته په کامیابه دستوره او مشاعره کولو باندې مبارکي وویله. دا و د نن ورځې خبرونه. د الله په امان.